سلامونه جوړ په خیر خو چې ټول دوستان جوړ اوسئ. نن زه راځم تاسو ته د کاناډا د لیبرل پارټي هغه پلان چې په اووه کاله کې دوی غواړي کاناډا کې ریزیډنشل کورونه یا د اوسېدو کورونه جوړ کړي چې د هغه به 4 میلیونه کورونه اوسي او د دې ټارګټ ته حاصلولو لپاره چې دا ډېر چیلنجینګ دی او ډېر مشکلات لري چې دا ټارګټ اچیو کړي. دلته یو کاناډي مورګیج بروکر هغه په دې باره کې د سټیټسټکس ډیټا بیس د مشکلات تشریح کړي. نو راځئ ما سره دا ویډیو په ګډه وګورئ. مننه. Canada has a plan to build 4 million homes in 7 years. That means we need to build this many per month, this many per day, this many per hour. One home every minute to get to 4 million in 7 years. Sounds realistic, doesn't it? Well, they forgot in their plan is infrastructure, like things like roads, sewer systems, hospitals, schools, rec centers. We need doctors' offices and all other services. So on top of building your one home per minute, and you better not miss that minute, otherwise you have to build 2 homes per minute, you still need to do sewers and all other... نو راځئ د دې ویډیو په باره کې زه تاسو تشریحات درکړم. نو پر روان اووه کاله کې چې دوی غواړي 4 میلیونه کورونه جوړ کړي، نو دا ډېر چیلنجینګ کار دی چې دوی دا ټارګټ اچیو کړي. ځکه دلته په کاناډا کې چې تر څو د کورونه جوړوي دلته ډېر چیلنجز سره دی. هغه چیلنجز اول د لیبر شارټیج دی. د کاناډا د نفوس تقریبا 8% خلک دوی د کنسټرکشن په انډسټري کې کار کوي. باقی مانده نور خلک چې دي یعنی په هر 100 مجره کې چې کاناډا ته راځي په هغې 100 مجره کې 3 نفره دلته په کنسټرکشن کې کار کوي. نو دلته د کاناډا لیبرل پارټي چې کوم پلان تړلی دی چې دوی غواړي 4 میلیونه کورونه په راروان اووه کاله کې جوړ کړي، تر څو په کاناډا کې د کورو د اوسېدلو یعنی د سرپناه ځای د کورونو مشکلات یا کوم کرایسس چې دلته دي چې د هغې د وجې دلته د کورو قیمتونه هم ګران دي، د هغې د وجې دلته د کورو کرایې هم په اوسط شکل $3,500 په غټو ښارو کې دي چې هغه مثلا وینکوور د ټورنټو د مونټریال او د غټو ښارو کې کرایې لکه اوسط شکل تقریبا $3,500 پورې دي او های تر 2,000 او کښته مثلا تر $2,200 پورې دي. نو ما چې کله د کاناډا د ریسرچ ولدی او دا نمبرز ما وکتل دا رښتیا هم انریلسټیک دي. ځکه چې کاناډا وغواړي چې 4 میلیونه کورونه تر 2011 کال پورې جوړ کړي، نو دوی باید په هر کال کې 15,428 کورونه جوړ کړي او په هر میاشت کې باید 40,619 کوره جوړ کړي او په هر ورځ کې دوی باید 1,560 کوره جوړ کړي او په هر ساعت کې دوی باید 15 کوره جوړ کړي او په هر 1.9 لکه 1 منټ او 9 سکند کې دوی باید یو کور جوړ کړي چې دا ډېر انریلسټیک دی. دې ځوان ډېر ښه معلومات راټول کړي. کله چې دلته کورونه جوړیږي دلته باید ټول انفراسټرکچر ته فکر وسي، دلته هسپتالو ته باید توجه وسي، د سور سیستم ته باید توجه وسي، دلته باید سکولونه جوړ سي، هسپتالونه جوړ سي او نور داسې مربوطه لکه کمرشل او نور د جاب مارکیټ لپاره د ټول شیان په نظر کې ونیول سي چې هغه ډېر دی. د کاناډا په تاریخ کې چې ډېر کورونه جوړ شوي دي هغه په روش کال جوړ شوي دي چې په یو کال کې کاناډا وتوانېدله چې د 2,55,000 کوره دوی جوړ کړي. هغه هم د دوی په تاریخ کې یو ریکارډ مات کړی دی. نو کله چې دوی غواړي 15,428 کوره جوړ کړي دا امپریکټیبل دی، لکه امپاسیبل دی. نو د همدې وجې مثلا هغه افغانان چې د دې اوسېږي که د دې اراده اوسي که دلته مثلا د ډېر وخت لپاره ژوند کوي او د دې اوسېږي دوی باید کوشش وکړي چې یو کور رانیسي. ښه الټرنیټیو د دې لپاره یو زوړ کور رانیول دی چې هغه 4 وطاقه اوسي او 4 تشنابه یا 4 وطاقه 3 تشنابه کور اوسي، که 20 کاله یا 10 یا 15 کاله زوړ کور وي هغه کور دوی رانیسي، مثلا یو کال 2 کاله بعد بیرته فول اپګریډ کړي، رینویټ کړي، نو د دې کور وانیو هم لوړیږي او دوی به ښه اکویټي هم ولري او دا یو ښه انویسټمنټ به هم وي او داسې پیسفول مایند کې به خپل په کور کې واوسېږي. او د دې سربیره که چیرې خلک مثلا نه غواړي چې دا جوړ کورونه رانیسي، مثلا دوی کولی سي فری کنسټرکشن کورونه رانیسي.
پری کنسټرکشن کورونه دا زما لکه سیکنډ چوایس دی د خلکو لپاره. نو پری کنسټرکشن کورونو یو ښه والی دا دی هغه خلک چې مثلا غواړي د $1 ملیون کور رانیسي د هغه لپاره لکه 20% ډاون پیمنټ پکار دی. نو کله چې دی ریسیل کور رانیسي نو 20% ډاون پیمنټ د $1 ملیون ده، تقریبا $200,000 راځي، او د لیګل کاست او د وکیل پیسې او د نور فاینانسینګ د دې مصرف هم تقریبا 10-15,000 راځي. نو دا که یو څوک دغه پیسې آماده ونه لري دی کولی شي چې ولاړ شي پری کنسټرکشن کورونه رانیسي. پری کنسټرکشن کورونه مثلا $1 ملیون یا $200,000 کور د مثلا که اوس دوی رانیسي به روان 2 کاله کې جوړیږي، او د هغوی هغه ډاون پیمنټ یا هغه ډیپازټ چې دی هغه داسې پارشل دی، تقسیم شوی دی لکه انسټالمنټ باندې. مثلا که دوی کور رانیسي دوی به $1,10,000 مثلا د $11,000 کور دپاره ورکوي، دا کور به 2 کاله وروسته جوړیږي بیا به کلوزینګ کړي. نو هغه خلک چې اوس کافي پیسې بجټ فنډ نه لري دوی کولی شي چې پری کنسټرکشن کور رانیسي او هغه میاشتانه یا داسې 2 میاشتو کې پارشل پیمنټونه کوي لکه $10,000 یا $10,000. پس 2 کال بعد به دوی کور جوړي، د کور قیمت به هم عین حال کې لوړ شوی او دا به دوی باندې بوج کېږي نه. او په پری کنسټرکشن کورو کې یو بل ښه والی دا دی چې په هغه کې تاسو کولی شئ 2 نفره 3 نفره 4 15 نفره یو ځای شئ پیسې راواخلئ، انویسټ یې کوئ او یو پری کنسټرکشن کور ټاون هاوس یو ځای رانیسئ او 2 کاله بعد تاسو کولی شئ چې هغه مخکې د دې چې د کور تاسو کلوز کړئ خپل په نامه په اساینمنټ سیل باندې په ګټه په بل چا باندې خرڅ کړئ، او یا مثلا کولی شئ هغه پراپرټي کلوز کړئ او بیرته بیا مارکیټ کې واچوئ خرڅ یې کړئ، او یا یو د دې 15 ملګرو سره پکښې واوسیږي هغه یې خپل نامه ته واړوي. نو دا ډېر ښه اپشن راځي. او ډېری خلک په دې تمه کې دي د 100 کلونو راهیسې نه لکه هسټوریکل دي په دې تمه کې دي چې نن به مارکیټ راوړېږي، نن به ښکته ځي، نن به دي. باید موږ تاسو فکر وکړو لکه ټورنټو چې د کاناډا غټترین ښار دی، او کاناډا چې د په نړۍ کې یو د G7 هېوادو څخه دی. G7 مین لکه په نړۍ کې یوه غټ اقتصاد دی، په هغې کې یو دانه کاناډا ده، او د دوی اکانومي او د دوی امنیت او د دوی لکه هر څه چې دي که تاسو وګورئ نیچرل ډیزاسټر زلزلې او ورونه او دا شیان نسبتا دا د نورو ملکو څخه دوی په دې نګاه کې سیف دي، د زلزلې د نګاه سره، د اکنامک پرسپیکټیو د نګاه څخه او د نور د امنیت او سټیبلیټي د نګاه څخه. نو کاناډا یو ډېر ښه ځای دی، دلته نړیوال خلک هم غواړي راسي انویسټمنټ وکړي. نو دلته هیڅکله باید خلک دا فکر ونه کړي چې په GTA کې به کورونه به ډېر ښکته کېږي بیا به زه رانیسم. نو مهمه خبره دا ده چې ماسې د ډېر سټیټ مارکیټ په کې چې ځان ور شامل کړي او دې پړو کې ځان ورګډ کړي، روزانه همیشه به انشاءالله چې ګټه کوي تاوان پکښې نشته دی، ځکه چې دلته هر څه لکه سټیبل دي. سي د انټرسټ یو فاکټور دی، د انټرسټ او وجې مارکیټ اپس ان ډاون ځي. لکه د ریل اسټیټ په مارکیټ کې 3 کنډیشن دی چې یو بخښه کوئ یو بیلانس مارکیټ دی. بیلانس مارکیټ هغه دی چې په ریل اسټیټ کې د سپلای او ډیمانډ سټیډي اوسي. لکه مثلا 50% خلک کور خرڅوي، 50% بیرته رانیسي. نو په دې حالت کې د کورو قیمت نارمل اوسي، سټیډي اوسي. مثلا که یو څوک کور خرڅوي هغه هم ډېر شلنی چې ژر یې خرڅ کړي، یو څوک یې رانیسي هغه هم کافي وخت لري چې کور رانیسي. دوم د مارکیټ حالت چې دی هغه بایر مارکیټ دی. بایر مارکیټ هغه مارکیټ و لکه د نن څخه نیولې بیا تر تیر یو کال پورې د کورونو چې و دا بایر مارکیټ و. مثلا خلکو غوښتل چې خرڅ کړي، ولې یې خرڅ کړي؟ انټرسټ ریټ فاکټور و، ځکه انټرسټ ډېر های و. نو دوی غوښتل چې کورونه خرڅ کړي، هغه سیلرانو غوښتل چې ژر د پراپرټي خرڅ کړي چې ځان خلاص کړي. ځینې بایرانو غوښتل چې یو ښه پراپرټي رانیسي چې ښه کوالټي باندې جوړي او ښه ارزانه لاسته ورته راسي. نو د نن څخه بیا تر تیر یو کال پورې هغه بایر مارکیټ و. دا اوس موجوده مارکیټ چې دی دا سټیډي مارکیټ دی، ولې ټرینډینګ اپ سایډ ته ځي، قیمتونه بیرته لوړېږي. او پاتې سو بل چې دی سیلر مارکیټ. سیلر مارکیټ هغه مارکیټ و چې د 2021 کال د 2022 او 2023 کال چې و هغه سیلر مارکیټ و. ځکه سیلر مارکیټ کې بیا هغه څوک چې کور خرڅوي دی غواړي چې کور په لوړ قیمت خرڅ کړي. د کورو سپلای انوینټوري کم وي په مارکیټ کې، بایران ډېري، خلک کوشش کوي چې کور رانیسي، ځای رانیسي. نو 2022 چې و
هغه سیلر مارکیټ وو. هغه وخت کې به یو پراپرټي به چې رانیوله بیډینګ وار کېدی. بیډینګ وار چې ته وایي لکه په یو کور باندې 15 بایره مثلا په یو وخت کې اپر ورکړي چې دا کور زه غواړم خو پرایسونه همداسې بیډینګ وار کې یو اپر لوړ ورکړي لوړ اپر ورکړي چې تر څو کور رانیسي. نو 2022 او 21 کې مارکیټ چې وو هغه سیلر مارکیټ وو. نو اوس هم ښه وخت دی ځکه هغه خلک چې امکانات لري چې کور رانیسي نو دوی لپاره ښه وخت دا دی چې ریسیل جوړ کور رانیسي. په جوړ کور کې دوی ډېره ګټه کوي نسبت د پري کنسټرکشن څخه ځکه ټول ټکسونه لینډ ټرانسفر ټکس او نور شیان غټ فورشن ټکسونه بل چا ورکړي ولې هغه دوی کولی شي دا رانیسي. ولې دا ریسیل کور چې تاسو هم رانیسي فرست ټایم بایر دپاره د حکومت لخوا 4000 یا 50,000 ډالره ریبیټ ورکړي په لینډ ټرانسفر ټکس کې. نو ډېر ښه وخت دی چې خلک یې رانیسي ځکه امکان لري د جون کې انټرست ریټ ښکته سي. که چیرې انټرست ریټ کټ وخوري معمولا که چیرې 15 بیسس پوینټ یا 50 بیسس پوینټ انټرست کټ وخوري امکان لري د 10,000 څخه تر 50,000 ډالر پورې د کورونو نرخ یو دم جمپ وي لوړ سي ځکه دلته انوینټوري کمه ده. دلته د کورو کرایسز دی. د کاناډا حکومت په هیڅ رقم نشي کولی چې د خپل ټارګټ تر روان 2021 کال پورې پوره کړي. نو تشکر مننه ستاسو توجه څخه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.